داسې دي دا میزایل دی ولري دی دا میزایل نه دی سر خوړلی یا دا میزایل خو نه دی که نه ته دوکه شوې ها لا دوکه شوي دي اوس یې په بل میزایل پسې لیږي ولې د دې کلي په سر د پیسې اخیستې دي نه نه سیدجي خبره ووایه که نه اصل کې موږ د په دې کلي کې د اوبو ډېره غټه مسله وه نو چې مسله ونه څه کې خلک وژني نه نه که نه تاسو بیا هم پوه نه شوې که نه جي نو ته هم پوهېږه که نه نو پوه هم دی که نه سیدجي لکه اوس داسې شوي چې موږ ته د اوبو مسله وه چې هله اوبه نه راکودې نو ما هلته کې هغه نورالله الک سره خبره کړې وه هغه راله هغه سمر چې میزایل ورته وایي ځمکه کې خلک دننه ښخوي موټر دی د اوبو هغه داسې یاره څه خو دې دا نه په څه راوړله دا څه دی چپ کاکا خپل نوم راته وایي نوم دې سرې چپ کړه که نه نوم دې سرې سرجي دا خو هغه انځرګل کاکا د راپورټ چې زوی ولیکو دی که نه خلک اوس انسانان هم افغوا کوي نه نه جي برې په ایمان که موږ برې دا دغه کړي بس موږ دې ډېر خبر شي سرجي مخکې که دغه نه که نه وباسه وباسه اوس دې مچولې لکه د پنجابي د لاره وباسه الله خیر خدای جولې کې مې خیر واچې دا خو پولیس دي نو زه خو یم سړی خو پیدا شو په موږ څه کوې جي تاسو بس تاڼې ته دی مخکې شه تاڼې ته تاڼې ته مخکې شه یا خو انسان دی میزایل نه دی نو دا د افغا کې ایستي اوسه دی افغا شوی دی اصل کې ته څنګه دې بوځای کې رالي سل خو دې بیا زه لطیف مولود وم چې راپاڅېدم په بوځای کې نو ګوره کاکا دا پیم لږ کم خوره دومره پیم وخورې چې بیا د په پوله باندې وده کېږي مخکې شه تاڼې ته ستا د لاسه موږ هم بندیوان شو مخکې شه زه پلار یې مراله بوته ورور یې مراله بوته دا اوس څه کوم یا خدایه پاکه جولې کې مې خیر واچوئ خدایه ما دوی ته وې ما دې ته چې د میزایلو دا شوق مه کوې خو ځان یې پیسې ته ورسو که نه زما کلي خو د شیطانانو ډک دی چې چا ورته وي چې میزایل یې راوړی دی او هغه پټ پکه بڼه خروک شوي دي چې تاڼې ته پسې منډه کړي یا الله ته څوک یې نو راځه که نه الله دې سبکورې که نه ورمخئ ولې خیر څه بیا څه مخ ته ځمکې سره لګي څه چل شوي دی څه چل شوي دی زما په پلار او پرور څونه سخته تېره شوه ته کوم ځای کې وې ولې چې ته به مو بیا وخت یې سره ته پیاده وه د اوبو په موټر کې یې بوتله والله چې پاکستان ډېره ترقي وکړه دا پکې لوی موټر راووتې دي خدای د ځان د سټکورې که هغه موټر راته نه یاد چې خلک پکې ګرځي نو دا څه موټر یاد دی خلک چې پیوبرس پکې نه راوباسي هغه میزایل موټر کې په هغې کې څنګه بوتله ولې خیر خو په هغې کې څنګه بوتله ساده ګولې ولیکه ویلاړ شوي میزایل راوړه ته میزایل په دې وته چې هغه انځرګل لري هغه ورته چا په بوجۍ کې مجبوطي نو د هغه په باره کې ولې بوته وایي د هغه په باره کې ولې بوته د میزایل هغه راپورټ خو یو اوس پې د انځرګل راپورټ دویم راغی د په ورور او په پلار یې دا تا افغوا کړی دی دا پرېږده مړه چې لږ دمه شي پلار یې ټوله اوس په سیکلو ګرځي بنجاریتوب کوي او دلته کې د افغاګانو ضرور ساتي هلته کې به یې لږ سر دمه شي که یو ګینټه په تاڼه کې ایسار شو که نه نو په خپو کې به ولې پوډۍ راوخېږي دونه نالونه به ولې په تاڼه کې ووایي یو کار به وکړم که امریکا صاحب سره خو د ماډې ګیخ را تعلق دی روبې باسم دله مړې او ستا ژوند خو هغوی سره دی ته خو دلته چرګ هم پټاکې نه هلته دې بوځي نو خوله دې خرابه ده په دې وجه خو چې کوم دی نو د ما نو پېښتو ده غلطې خبرې ولې کوې نو تا کې سم سري چې سمه خبره وکړم خو غلط کار کې او غلطه خبره مې وکړه نو دا بیا ما ته جاړې ولې چې لاړ شه پلار او ورور مې راوله خو یم د سخر په کور کې چې کوم سړي اوسېږي که نه خوشې د اوستې بل وي نو خپل د په جواری کې پیله زه به دغلته ولې په پټو کې اوسېږم څه پټو کې اوسه کری کور مې دلې نیو خو تلته کې راتلي تا د پلار قربانه کړی دی او کرۍ به څوک ورکوي زه بیا د خانانو خدمت کوم نو که د خانانو خدمت وکړو څه ګناهګاره خو به نه شي حلال رزق ته خوره داسې بې غیرته خاوندان چې رچوي نو خانانو خدمت به لازمي کوي پاڅه زما ورور او پلار مې راوله والله اړه خو مې نه کېږي خو وربشم ورشه زه ورځم ده ورشه شابه الله جولې کې مې خیر واچه چې دا ورور او پلار مې کور ته راشي حسن روان دی ځان مه کوه ځو روان یو روان یو ښه
دیو کینو تازي کورسۍ راوړې کنه دیو مخکې شه ته ما شادي کار راوستي دفتر ته مې راوستي نو کړېلا کینه لاندې کینه لاندې کینه زموږ ګناه سره دی موبایل راکې انټر کا کاغذي ترې کومه او ډارې پیدا شو ایسه نو لکه تسلی کې بشي اسه یو خبره مې کوله سجیبه بزاد زه خاصم ناشته مکنه نو دا انځرګل به راځه د ګل به کور ته ورسي خیر دی سخته به تیر شي د بلې بار سړی نه دي سرجینو لزم ناشته کنه زه په ناشته کنه زه موري کې داشته کنه ما سره زه بلاد ته وایي ته خپل سخته د ځای نزي او دې دوی ته ځه بس پاتې وځه پاتې بوزه او سیده بیا راځه ها سجیبه موږ څه ګناه ستا پکې ګناه دا ده که نه چې سړی تا سره برآمد شوي دی دا خبره دا 30 روپۍ اخیستي دي دا خو ټول د 3 روپو نه د اډوکو په تول مایې زما خبره ده کېده پګو قانون چې کوم دی که نه دا جیز ګوري ناجیز نه ګوري موږ تا سره برآمد کړی دی او موږ به تا نه تپوس کوو کاکا تا نه به تپوس کوو پوګه ګرځولې دي پوګه نه په سر باندې ګرځولې هغې څه زموږ کار نشته زه خو د دې شاته بیا سیده راځه شبه پلار به د هغې پورې ناست دی چې ته نه پروردګاره دا ښکاري ته به چې ځنګوالی میخ کوک شوی دی ستاسو مطلب دا دی که نه ما هغه میزیل دا موږ سره ډېره غټه دوکه وشوه د دې میزیل په مطلب تاسو نه پوهېدی او زمونږ هم خیال نه و لکه بس ووایه چې د اوبو موټر راوړو او چې د اوبو مسله به کلي کې نه اوبو خپله لږه بند کاکا بنده خبرې کوي ښه جي ښه ښه الو السلام علیکم السلام علیکم سر جی څنګه یې وعلیکم السلام سر جی زمونږ غاڼې بیګا چوړې ده داسې وې او کنه یو سیده پکې نه پرېښې او بس هر څه وړي دي صحیح ده موږ راپورټ لیکو تاسو بیغم اوسئ ښه صحیح ده صحیح شو څوک په بل شرم موړي دي هغه اسلامي تم چې پرونه هغه غاڼې هغه سامان ورپوګه هغه غاڼې مالک رنګو کوي زما غونډه غاڼې چوړې ده مسلمان کاوي ټیک شوی دی مونږ ته څه پته وه پار کې کوږ لرګي دي دی به خدای سینه نه کړي دا خبره خو به وشي که نه خو به هم وشي لکه زمونږ د دې مسلې به څه حل وځي ستا د مسلې به دا حل وځي که نه په تا 2 کیسه دي دا کور دی ستاسو خپل کور خو زماري دی ښه دا ستا پلار دی او دا زما پلار دی تاسو څه کوئ؟ نو ته مې رانهوستې زما د یا مېړو بله پوګه مې ناستې وې تاسو څه کوئ؟ دا تا راوستو دا چرته دا چې په فوجي کې بند کړی او په ما باندې په 10 روپۍ خرڅ کړی و تا سره هله پلان خرڅ کړی دا څو شول دا ولې دا زه داسې په موله باندې وده شوی وم چې راپاڅېدم چې بیا په فوجي کې وم نو ما تا ته ویلي نه دي چې دونه پیم بس کړه چې بیا لا په خلکو په دغه باندې پروت په تلېګانو باندې بیا به نه وځي دا کور نه بار هغه ودې شو هغه مې تا پسې درلېږلی لا نه وځه کور ته کور ته نه وځه غټ سړی ورکېږي خدای ظالمه ستاسو نوم دی زما ساده ګل نوم دی ستاسو نوم دی زما ښکلا نوم دی وایي تا ته ما خبره کوله تا واده کړی و نه ما خو واده نه کړی په ایمان کې مې واده کړی اوس په ځان واده کوم ما ویل چې اسکي مهرباني په دا راته ووایه چې ته خو ما چېرته مخکې په دې علاقه کې نه یې لیدلې ما اسلام آباد کې اسکول ویلو زه اوس راغلی یم ما ښه دا صحیح ده چې څه خدمت یم څه منډه ترې بس ډایرکټ اواز کوه ښه نه مهرباني چې دا پلان راله پیدا کړو دا هم ډېره ده صحیح ده زه بس زه لاړ شو زه مې ورور راشي صحیح ده به راشه به راشه اوکې د کله ناکله راځه راځي مبارک دی شه هیلګور دې پیدا شوه
وایي ما پیسې ما واده سبق ویلی دي او ما ته وایي واده دې کړی که نه واده په دې خو ژبۍ شوه دا چې ماړه ډېره کو صحیح ده یو د افغان کیس کې را باندې صحیح ده بل د ریزیف کیس کې را باندې السلام علیکم مرزا صاحب تا نه قربان څنګه اسکر بابا څنګه یې را مخه وکړه دا مې جي کور کې بنا د کور والي وي हमारा اسخر وجي تاسو راوستي نو مې چې د ضمانت مې کوم سر جي بالکل ولې دا استاد غونډه خلک چې ضمانت لراځي رین بم کړو الله مو خراب وږي ما مې خدای ته وي مې خدای ما دوستان دي نو مې چې دا مشر سړی دي ټول وږي په کوڅو کې چې کوم دي بنجاري ټوپ ګور ځانم پازاب کو رین بم کړو پستا په یو خبر غوږ دې در الله دې خوشاله کړي ما اجازه دې زړه کوي دې پریږدي دې زه به واشه خیر دې سړي سره به موږ روغه جوړو امیر دا څه ته مونږه کاته څه کوي خر بابا ما ته ودی وینو نو بوتلې ورته چې زړه دا الله دې خوشاله کړي ماشا الو ولا کانو کوم استاف خپل پرې الله دې خوشاله کړي نو ما څه وایي تا ځان له خدای غږ کا د غاڼه غو سامان دی وړي دونه ښایسته جینۍ وایي ما ته یې کتله وایي ستا سره هم دی او بیا وایي ته واده دې کړی دی ټیک د دې جینۍ خنداګانه ما ته پته لګېده چې زیړه ته پرېوتم لاجي او باجي ښایسته نګوره مې وکتله او که خیر دا روان یم سلام مشوره کوو او بیا جرګه کوو او بیا پکې موږ هم راسره مولوي شو موږ درته در پوګه کړی دی هر مرزا صاحب خو ما د سخرګانې غاڼې ونه ما ویل چې مې تاسو سفون شاده سخرګانې دی د بل کلی د خان غاڼې اوس یې رنګ کړو او نن دا غوړ کومونه به تاسو زه دې ما را نوم لیکلی دی الله دې مؤمن مسلمان د تاني تحصیل نه وساتي نو یا نوري راشه دې خوا او شو کدي را ده ما بچي خی ما دې په توبه وای دا چې شکر الحمدلله چې ته راغلې دا راته ووایه چې ساده ګل څه شو او اسلام څه شو ساده ګل خو هغه سړی کور ته ورسو ا پولیس والا ورته وي شابه دا خپل کور ته ورسوه ولې کتله دا د اسلام صفت وي تا وینه شي دی او تماشې دی دا دې ګوره ضمانت یې راله کوری بس او نو داغه نه خبرې هغه خو هم دنده که بیا پسې کې دنده که نو داسې څه شوي دی که نه چې د خانانو ګاڼه یې سپړې دی وه پوه شولې او د هغې چې څونه سامان و هغه چې هغه پټ کړی او بله غلطي دا کړې ده چې هغه سامان بیا چې په اوږې ته خېجو که نه په پولیس والا باندې بیا خېجو یا الله جوړې کې مې خیر واچه دا سړي خو نورو ته لاس واچو خامخا نو ما ورته ویل چې هلکه دا چل مه کوه نو دا مشکل کې څه بس بچې پروت دي پکې یو دوه میاشتو له بس تا که رضا سے موسیقه بانو بس که هغه په کور کې نو سپې او که نی نو سپې پوزه خو یې را رکت کلک نه ده د کلي خلک لګیا دي وي د غونچه ګل جمخل دی نو پوزه خو تا را مخکې نه کټ وه پوزه خو ستا د مخکې نه کټ وه چې دلته کې مې زیل پسې لاړې ولک ته ولېږه نو کومې کارنامې مو کړې نو خو یو ساده ګل دی او بل باده ګل دی خو چې ساده ګل لاله دغه کارنامه وکړه او اتلمي لاله هغه کارنامه وکړه دا راته په شرمونو دواړو وشرمولم دا راته ووایه چې دا مخان چې چا په بوجه کې بند کړو دغه خو زه هم حیران یم که نه چې ساده ګل سره دا دوکه دې څنګه وکړه دې نورالله هلک ده خو ما سره د میزایل خبره کړې وه بیا به ته څنګه پوهه کړې یاره دادا ته هم داسې چل دی که نه چې زه به د بل د کور نه خیر د په باټو اوبه راچلوم خو دا میزایل د دې خولې نه وباسه څو پرې مړ کي نه د اوبو بندوبست خو دله کومه زویه دا خو کور دی څاروي دی دا ته څه کوې په باټو باندې ما د اوبه مه اگر هغه بله مه رانازل شو السلام علیکم وعلیکم سلام باجي مبارک دې شه باجي مبارک دې شه د څو مبارکي خلک جاړي چې د جیل نه راشي او ته خنداګانې کې خنداګانې ونه کوم باجي چې ستا د ځایدي د لاره مال مې برابر کو ښایسته ورندان مې له وکته داسې ښایسته جینۍ مې له وکته که نه او تعلیم یافته جینۍ ده په اسلام آباد کې سبق ویلی دی او همدغه به رانه کوي زما خوښه شوه
زقليه پتا دا ته په کوم سوچونو کې پروت دي مشرانو متل کړی دی وی مورې کوڅو کې شملې غواړي او لورې د لارې مېلمانه راستنه دي موږ دلته د لوږې مړه شو او یو بله دغه چنجې راله اوس راولي بادي زه خو د لارې نه یم سون کړی ما خو د پلار په شا باندې بوتو او بس ما ته یې کتلو او ما مو ته کتلو ستا خو دغه عقل دی که نه چې د میزایل په ځای درته لوی انسان چا په اوږه کړی و هغې کې دې فرق نه شو کولی او ته اوس ما له ځې پردې جنکۍ خوښېږه پردي کور نه ورانې پته ما ته ویل سایز یې غټ دی که نو د سایز یې غټ نو تا په دې مته راوړي تاسو کور چې را په اوږه کړی دی لکېده نه لکېده نه اوس هم لرګی و پرې خوړو به نشګي و پې مې خوړلی و وې بادي داسې کار دی که نه جینۍ ما ته خاندلو تا ته خاندل نه تا پورې خاندل چې داسې ښه ګوم دی ما ته ویل تا واده کړی دی مایل نه نو بس هغې د دې لپاره به دی چې څوک په پې غرقه شوي د دې لپاره نه تپوس کوو نه بادي دا یاد ساته دا یاد ساته زه به دغه جینۍ کوم او خبره ده ښایسته جینۍ ده او سمه کوتره ده چې کار روزګار دې سنبال کړي نه که نه پوه شي جینکۍ مینکۍ ته نه کوي ښه بس ټیک ده زه به ورته د هغوی د کور خدمتونه به کوم او واله وخت به ځانه په کوڅه کې زبانه سازوم کله به سامان ورانه به جارېتوب او اچھا اوس په صرف د هغوی په کوڅه کې ناست دی خدای دې ځان له سټکورې که په پردو کوڅو کې مه کښېنه دا ډوډو دا تنور به راباندې څوک په چرې ځوني زه عاشق یم او د عاشق په مرګ باندې پروا نه وي ته به وینې بادي نه نه لاړم پخوا دې عاشقانو لیلا مجنونو چې په عاشقۍ برختلي وو کیدای شي تاسو قبر ته ښکته کړي ودې کتل زمانې عاشقان دي لږه لوږه نه شي تېر اوس په رامنډې وایي وایي به وږي شوي یلم زما د اثر د سوري څه چلو که هغه اسلمي څه چلو که د زمانته بادي هغه خبره مې ځان ته یاد ساته یو مجنون خو برختلي وو که نه خو زه به په دې نیمه کې د ورځو وځه ساج خپل دی بیا غوسې پې مه کوه ظالمې هلک دی پرېږده مارې دا د خبرې دي نو خبرې خونوارې مې جاړې دي د هغه په سترګو کې دونه حیا نشته چې په سپینه ګیره پلار ته دا خبرې کوي موږ به د پلار او د مور په مخ کې ساه نه شو اخیستې او دا اوسني بچي د مور پلار په مخ کې لګیا جینۍ مې خوښه کړه پاکي چل مې کړه ټینګ چل مې وکړه ویم بیا دا اوس څه چلو که دا د اسلام څه چلو که ویم هلته بیا ورونه راشي دلته کې به ما ته بیا پیغورونه کوي به چې سړی په جیل کې ورته نه کو انشاءالله الله به خیر کې خیر دی خو د هغه کیس لږ دروند دی که نه نو څه چل به نه کوم بچې ته به چې پیالې چېپه زه چای پخوم بادي زه به دې ټولې دنیا ته اور کېږم تاسو ته خو دا خبره نه ده منظور او نه زما دې خبرې ته غوږ دی تاسو یې ګپ کړئ خو زه به دې ټولې دنیا ته اور کېږم که ښکلا زمانه شوه ځکه چې زه یو عاشق یم او د عاشق نه د بل په مرګ باندې کاري او نه په خپل مرګ باندې کاري هېڅ علاقه شته زه د هغې ورځم شادو سینکه چل کوي بچی جانګي جاله مخه سلام علیکم وعلیکم السلام بادي به چې کله خپل نو څوک دې نصیب نشته زه ما واده وکړه ښایسته ښایسته نصیب یې دی دا ښایسته تلو مې ټوکې به ولګوي د دې کلي ولس چې څونه ماشومان دي که نه دا ټول زما بچي ونوسي دي ښه نو لکه زما نصیبه زما بچي به د مخې کې نه لري ستا نصیلې یې پاسه ساج خپل دی بیا چې اول خو زه تا له واده وکړم که نه بیا وروسته به نو څه نه ګورو دا چې د واده زما نه وایي کېږي لی نه کوم بچي چې کله د کار روزګار شي بیا به دله واده تا واده چا کړی ما ځای له پخپله خپله یې وکړه زما نږدې نه کړې د دې به تاسو بازارات کې کېږدو دادي وکړه ته به وینې نیکه کړی دی ځان له مې کار روزګار شروع کړه بیا مې د واده غمونه کول څنګه بچي داسې پاګل دی مړه مازغې ښه ده دې سر خوړلی سلام علیکم ډېرې خو باسه تپاڼې رانه غورځه بیا څه چل دی دا پلار باندې پوهېږې ښه ما ته دا کړې وړې خبرې نه کوي ما د خپلې ځوانۍ پیغورونه راکوي ما ته وایي سره کوپړې د واده نه ده نه ښه وایي راته که نه دا کوپړی خو نه ده د دې نه خو غوړو ټینګې ښه دی ته خو بیا راویلي کړي او کټوی خو پکې تبې کړي که نه زه ستا ورور نه یم نو ورور مې یې خو بېکاره بې روزګاره بې قصبه ته ما ته ده ووایه چې ته د هغه نه واده غواړې که نه تا په دې ژوند کې چې ته یو 10 روپۍ کور ته راوړي دي نو واده راله پس وکړي نو زه خو دا ماشوم یم
اتله ماشومه واده غواړي دا چې ته زلمی شې ته بیا څه سلامې کې مې دې ورته کار وکړه چې ته زما باندې ته زما ملګرتیا کې دا چې زما دواړه په یو طرف کېږو او کیس مو سره چلو په دې باندې اوس پلار سره کیس چلے چې تا کار روزګار شروع کا نو زما به مو ته خوله جوړه شي چې د هلک له څخه مو کا بس ټیک ده زه به کار روزګار شروع کوم ماهي او په یو شرط ماهي زه به دې نه په باکس کې سامان وړم منیري کولا دې کور نه دی هغې د کور مخې ته به اوږد دیوال دی هغې ته به جوړندوم او بس چمګاوړ خلک به راځي او بس سامان به خرڅوم دې خوښه ده ته به دغه کور د کله سمېږي دا غوړ کلي دې پرېښود نو د هغې دیوال ته به ناست دی هغه به زما د سر کور دی څه داسې چل وکړه خپل خو یې پر خاوند راوستی دی په کور کې یې راته کېنولی دی اما د سر په کور باندې بندې زما خاوند هم تاسو د لاسه څه غرقه شوي ما ما ورته وي چې دې پوډرې لمې ورکړې تاسو د لاسه غرقه شوي ما زه له یو روزګار شروع کړم داسې چل به کوو که نه زه به سپیا کې تپم صحیح ده او تی بار چا سره ټیکه کوه 3.5 سوه سپیا کې به د ورځې خرڅې د ښکلیا خاوند مې اوس د سپیکو کار کوي هغه تعلیم یافته نجلۍ ده د هغې نه به زه ډاکټره سازوم هغې په اسلام آباد کې سبق کړی دی دا ته داسې پروفیسر یې چې د هغې نه به ډاکټره جوړې زه به خیر د ګیټ کې ولاړ یم چیټ به ورکوم که نه خلکو داسې چل وکړه چې څه دا عجیب وي که نه مقه شروع کړه واده دې په ما هغه ما ته وایي ما ته وایي ځان له سړی احساس کوه نو سړی له ځان نه جوړ کړه که نه چې خلک واده وکړي نو مې سړی شي زه خو نه کړم ارے دونه د هوښیارتیا خبرې کې او زه پسې پېږم نه زه ورکوټ یم پاسه یاد ته زمایي ته خو ما ګوره تر زما خلاف یې او دا جین زما خلاف دی ګوره دې کې به ډېره غټه ډډه وشي ډېره غټه خون خرابه وشي دا داسې یاد ساته ښه اوس پلار سره به ته ډزې کې هغه هم د پردۍ جینۍ په سر باندې وایي ډزې به وکړې اوسه کې نه اعلانوم دي اوسه ما په کور کې دی نشته اوسه ته الله سټ کورې کا ټک ټک نه کې ماله واده وکړه